بسم الله الرحمن الرحیم. د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت محترمو مالدارانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ورځ راغلو د کابل د اسب ولسوالۍ د حسن خیلو کلي ته او د حاجي صاحب ناصري فارم ته. په دغه فارم کې د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د جرمني هیواد د اوجي هالسټین القا شوي دي. خوشبختانه یو کال وړاندې په دغه فارم کې دغه القاګانې ثبت شوي وې د ډاکټر صاحب ناصر د خوا څخه. الحمدلله دغه بچي وزیږېدلي دي. نن راغلي چې دغه هوسیو ته تذکرې ورکړو. لر سپین غر شرکت والا راغلي دي چې یو کال وړاندې زموږ په فارم کې دغه انډیریډ نسل والا دا خوسی دغه خوسکی پیدا شو او نن یې د تذکرې ثبتولو ورځ دی چې دوی به ورته ټګ نمبر ولګوي چې دې سره د دې شجره نسل ټول معلوم شول او د دې د شیدې تولید او را روان ټول جینیټکس ورسره معلوم دي او موږ د دې لر سپین غر شرکت نه خاصه مننه کوو. د انډیریډ په نامه باندې تخمیستن بچی تخمیستن څخه زیږېدلې ده او غوږوالی یا ایرټک چې دی ډاکټر صاحب سره هغه به ورته هغه ډاکټر صاحب په غوږ باندې کړي او نوموړې تذکره موږ مالدار ته تسلیموو چې په آینده کې به د نسل په اصلاح کې دوی سره ډېره زیاته همکاري وکړي. د همخونۍ مخه به ونیول شي یا انبریډینګ. همدارنګه دوی ته به په فارم کې هغه خوسي چې کوم د فایدې دي یا کوم اصلي نسل دی هغه به پرېږدي او چې کوم خشرۍ هغه به د خپل د فارم څخه وباسي. یعنې د نسل اصلاح به دوی سره همکاري وکړي. نو نوموړې تذکره چې دا مالدار ته سپارو او همدارنګه ډاکټر صاحب ته چې دی هغوی ته به موږ دغه وکړو چې بسم الله کې او غوږوالی په غوږ باندې کړي. سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د جرمني هیواد د اوجي هالسټین د تخمي ستنو څخه زیږېدلې د انډیریډ بچی ده او غوږوالی تذکره چې دا محترم فارم مسؤل ته ورکولی شو. غوږوالی چې دا نوموړي هوسۍ ته په غوږ باندې شوله. په کابل ولایت کې په 10 نمبر باندې ثبت شوله. نو که تاسو هم غواړئ چې د غواګانو نسلونه مې اصلاح کړئ نو کوشش وکړئ چې د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د نسل د تخمي ستنو څخه استفاده وکړئ چې هم د غواګانو نسل اصلاح شي او همدارنګه یو بارزښته نسل هم ولرئ په آینده کې. مننه. کلوین نه زیږېدلې خوسی ده، د کلوین نسل ده او د لر سپین غر د زراعتي شرکت د القا ده. اوس ټګ نمبر ورته وهو د کلوین. دا برلین تخمي ستن د کلوین نسل نه د جرمني اوجي هالسټین جرمني ولشتاین. بسم الله کوي. ماشاءالله ډاکټر صاحب محترم ماشاءالله پرېږده بس وګورئ. ماشاءالله دلته ټول لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د جرمني اوجي هالسټینو څخه استفاده شوې ده. هغه کوم خوسي یا خوسکی چې تاسو ته ښکاري دا ټول لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د تخمي ستنو څخه زیږېدلي دي. ملتیبلیات نسل غواړئ او که او ال جي کمپنۍ جرمنۍ یا آی ټوټل انګلیسانۍ نو د ساوز ولسوالۍ کې د ډاکټر صاحب ناصر نه ترلاسه کوي. او په دغه فارم کې ټول د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د جرمني اوجي هالسټین نسل تخمي ستنې کارول شوي دي. تاسو په ویډیو کې ولیدل چې ټولو ته د غوږوالی او همدارنګه تذکرې چې دي ورکړلې. نو انشاءالله دا به آینده کې د نسل په اصلاح کې دوی سره ډېره همکاري وکړي، د همخونۍ مخه به ونیسي او هغه نسل چې مفید وي ښه وي او د فارم په ګټه باندې په دې فارم کې وپاتې شي او خشرم مال چې هغه به بار وایستل شي. نو تاسو څخه هم هیله دا لرو چې 9 میاشتې په خوسی باندې یا په مال باندې مصرف کوئ نو کوشش وکړئ هغه تخمي ستنې ورته القا کړئ چې د هغې شجره معلوم وي، نسل یې معلوم وي او همدارنګه یو ښه نسل وي او په آینده کې د هغې نه تاسو د شودو استفاده وکړئ، د غوښې استفاده یې په عظیمه توګه سره وکولی شئ. نو کوشش وکړئ چې د لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت د تخمي ستنو څخه استفاده وکړئ. هغه فارم کې تاسو ولیدل ماشاءالله ټول د هالسټین نسل دي. ډېره مننه. مهرباني ډاکټر صاحب.